د ورکشاپ امنیت امیر قاری سیف الله قاری غاجان مولوي صاحب په خبره د یاد ورکشاپ د مسلکي پرسونل له لوري د تیرو 3 میاشتو په جریان کې د هلمند ولایت امنیه قوماندانۍ اړوند د زیات شمېر قطعاتو او جزوتامونو 270 عرادې مختلفه نوع نقلیه وسایط ترمیم کړي او د یادو قطعاتو او جزوتامونو د خدمت لپاره چمتو کړل سوي دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ ویان مولوي نصیر احمد مهاجر وایي چې د ورکشاپ امریت د نظامي نقلیه وسایطو د ترمیم په برخه کې مسلکي پرسونل لري او په معیاري توګه یې فعالیتونه جریان لري. د هلمند امنیه قوماندانۍ اړوند د ورکشاپ امریت له لوري په زیاته اندازه د نظامي جزوتامونو نقلیه وسایط ترمیم او ګټه اخیستني ته سپارل شوي. د یاد ورکشاپ د مسلکي پرسونل له لوري د تیرو 3 میاشتو په جریان کې د هلمند ولایت امنیه قوماندانۍ اړوند د زیات شمېر قطعاتو او جزوتامونو په تعداد د 270 عرادې مختلف نوع نقلیه وسایط ترمیم کړي او د یادو قطعاتو او جزوتامونو د خدمت لپاره یې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د هلمند امنیه قوماندانۍ اړوند د ورکشاپ امریت له لوري تر دې وړاندې هم زیات شمېر نقلیه وسایط ترمیم او د امنیتي مجاهدینو لپاره چمتو شوي دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ اړوند د ورکشاپ امریت له لوري تر دې وړاندې هم زیات شمېر نقلیه وسایط ترمیم شوي او د امنیتي قطعاتو او جزوتامونو لپاره چمتو شوي دي.